د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن پنځ شنبه د جد یا مرغوم 21مه د جنوري میاشتې 11 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل له افغان کډوالو سره د متحده عربي اماراتو د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د نږدې $4,000 په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. نن د افغانستان او هند ترمنځ د شلروزو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. او اسرائیل ته یو بل مرګونی ورځ تازه نښتو کې یو سیونیست سرتیری وژل شوی او تر 100 زیات ټپیان شوي. وسم د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل له افغان کډوالو سره د متحده عربي اماراتو د مرستو غوښتنه وکړه. په کراچۍ کې د اسلامي امارات د قونسلګرۍ سرپرست مولوي عبدالجبار تخاري په هغه ښار کې د متحده عربي اماراتو له جنرال قونسل عتیق المیرسا سره وکتل. په دې کتنه کې افغان جنرال قونسل په کراچۍ ښار کې د افغان کډوال سره د ستونزو په باب خبرې وکړې او اسلامي امارت د بیا واکمنۍ په بهیر کې په افغانستان کې ترلاسه شوي پرمختګونو په باب معلومات ورکړل. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې زرګونه افغان کورنۍ په کمپونو او د ښار په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي خو ډېر لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. نوموړي له افغان کډوالو سره د متحده عربي اماراتو له مرستندویه موضوع څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د نږدې $4,000 په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. د بدخشان ولایت په شیخنان ولسوالۍ کې د $315,000 په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د شیخنان ولسوال مولوي رحمان الدین رحماني وایي چې دغه ودانۍ په درمارخ سیمه کې د $315,000 په لګښت د اغاجان بنسټ او المان هیواد له لوري رغول شوی چې 8 ټولګي، یوه اداري خونه، یوه کمپیوټر لیب او د لابراتوار خونه لري چې چارې د شاوخوا 3 میاشتې په موده کې بشپړې شوې دي. ورته مهال د سیمې اوسېدونکي ښوونځي ته ودانۍ د جوړېدو خوښ دي او دې ته ورته د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. نن د افغانستان او هند ترمنځ د شلروزو سیالۍ لوبلړۍ پیلېږي. د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د 3 شلروزو سیالۍ لومړۍ لوبه ترسره کېږي. ټاکل شوې دغه لوبه نن ماښام کابل پر وخت 5 بجې د هندوستان په محلي ښار کې ترسره شي. په دغه سیالیو کې افغان ستوري راشد خان د عملیات د ترسره کولو له امله او د هند تکړه توپوونکي ویرات کوهلي د کورنۍ ستونزو له امله یوازې په نننۍ لوبه کې نشته او ټاکل شوی په 2 نورو لوبو کې ولوبېږي. افغانستان تر دې دمه له هند سره په نړیوالو شلروزو سیالیو کې 4 ځلې مخ شوی چې ټولې یې هند ګټلې دي. افغان لوبغاړي هند ته د رسېدلي تمرینات کړي او تمه کېږي چې له هند څخه لوبه وګټي. هیله ده چې د یاد لوبلړۍ دومره لوبه په روانې جنوري میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم له هیواده یو بهر خبر. اسرائیل ته یو بل مرګونی ورځ تازه نښتو کې یو سیونیست سرتیری وژل شوی او تر 100 زیات ټپیان شوي. د اسرائیل سیونیست پوځ خبر ورکړ چې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د نښتو له امله یو سرتیری وژل شوی.
او 15 نورې ټپیان شوي چې د ځینې روغتیایي حالات د اندېښنې وړ دی. د راپورونو مخې د غزې په روانه جګړه کې اسرائیلي ځواکونه له سختو ناکامیو سره مخ دي او په ځینې سیمو کې خپل مورال له لاسه ورکړی او شاتګ ته اړ شوي دي. د اسرائیلي رسنیو راپورونو مخې تېره ورځ هم د اسرائیلي پوځیانو لپاره مرګونې وه او په بېلابېلو پیښو کې 4 سرتېري وژل شوي او 10 نور ټپیان وو. درنو اورېدونکو په خبري ساعت کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت له اعلامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.